خدای منی قرآن منی چې میاشت شوره بره پرای موږ رګات وړله اکبر ورکو جلکای ته مولا شوټاله خټولې بیا مور کړی ځکه چې ورته جلکای خو وړي کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو، نن بیا یو ځل وکولی شول چې شلو کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکي مواد توضیح کړو، چې په دې موادو کې زموږ سره د یوه خور ده چې هغې کومخ کړی، چې په هغې کې 2 کیلو نخود دي، یو 15 لیتره غوړي دي، 2 میکروني ده، 10 کیلو پیلوي وریژې دي. دغه د یوې خور د جرمني اسټوټګارت ښار نه د موږ یو بل وروسته کومک کړی و چې موږ تر دغه بېوزلو خلکو ورسولو. خورې له تاسو نه موږ غوښتنه ده چې تاسو موږ سره دغه مرستې جاري وساتئ چې د داسې کونډو مرګانو دپاره موږ په دې سختو حالاتو کې دغه مواد ورکړو تر څو هغه کوچني ماشومان یې له لوږې ژغورل شوي وي. په دې کې زموږ ځینې وروڼه دي چې هغې موږ سره بیا د وړو برخه کې کومک کړی، چې هغه په جرمني کې د کولنګ په نوم کوم ښار دی هغې نه کومک کړی، چې 980 افغانۍ کېږي هغه کومک هغې کړی. په دې کې یوه بله هغه چې دا ځینې دوکانداران وروڼه دي، شامپو سرتیر او دغه شیان بیا ځینې دوکانداران وروڼو، او یو بل ورور چې هغه د دوایي کمپنۍ لري هغې کومک کړی، چې دغه ټولو نه ځانګړې مننه کوم. الله پاک تاسو ته پوره اجرونه درکړي. موږ ستاسو دغه ټوله شیان سره یو ځای کړل، موږ دغه پاکیج ته جوړ کړو، بیا مو ته دغه کونډو یتیمانو ورسولو. قدرمنو لیدونکو، موږ په خوست ولایت کې 15,000 نفر رجسټر کړي دي، چې په هغې کې کونډې، یتیمان، معیوب، مریض، هغه خلک چې ډېر لوېدلي دي، سپین ږیري او بیچاره دي، موږ سره شتون لري، موږ سره شته. له تاسو نه موږ غوښتنه ده چې په دې سختو حالاتو کې د دوی سره کومک وکړئ او د دوی لاسنیوی وکړئ، ځکه چې دوی موږ او تاسو ته نن سترګې په لار دي چې یو څه کومک ورسره وکړو. ځکه د دوی سره سره خبرې وکړم، دوی به ډېر دردونه، ډېرې ستونزې به ولري. یو څو سره یې خبرې کوم چې د دوی هغه د ژوند ستونزو مشکلات نه تاسې هم خبر واوسئ. مورې ستړې مه شئ. مورې ژوند څنګه تېرېږي؟ والله وروره ژوند خو داسې تېرېږي چې په دنیا کې نه پوڼه لرم نه پټای لرم، کونډه ښځه یم، ماشومان ورغوړي دي، کوټې کې یوه کوټه چار پړ د بېوزله په هغه ته چې اوس هم نه مې داړه شته نه مې کړتا شته، یو مټ وړوکی مې دی، هغه دا بازار کې یا ګاډي چلوي یا 600 روپۍ ګټي دی، خلکو نه یوه شي نه کېږي. زه خپله وړوکي هغه ته چې یو سوی منه دلته دغه د لوس مې موته دی، یو لوس مې موته دی، لوس دې موته مورې؟ دغه لوس مې موته دغه چاپ لوس دا مې موته یوه ښه نوره ډېره یوه شي یوه جم نشته نه، یوه شي یوه جم نه لرم. دا ټولې د زموږ کلیوالو ته پاته دی، پوښتنه ترې کړای شي، هغې زړې نه پوښتنه کړای شي. داسې ورځې راغلې مورې چې نه اور نه اوس پوی؟ بس داسې ورځې مې ترې کړي دي چې 2 ورځې نه وي 3 ورځې نه وي. وړکو جلکای ته مولا شوټاله خټولې بیا مور کړی وي، ځکه چې ورته جلکۍ خو وړي که نه، که ته خپله دغسې کښېنې نو نوره بلا که یوه شي واجب وي. روژې دپاره مې سمه دګي نیولې مورې؟ روژې دپاره الله هیله دی، نوره مې څه نشته، د تاسې چې رپوټ دي دغه هیله مو دی، نوره مو الله که یوه شي هیله دی. روژه اسانه ده که ګرانه ده مورې؟ زموږ او ستاسو دپاره اسانه ده، ځکه چې څه لرو نه هر وخت روژې دي. هر وخت مو روژې دي، دغسې خبره ده چې بس الله دې نیرو علي صاحب. امین. ډېره مننه مورې، خوشحاله اوسئ. موږ در سره یې مه خفه کېږئ، انشاءالله موږ خپل وس سره کوو. دا زما د کونډې مور حال دی چې خپل ماشومان په یو شي بل شي باندې غلطوي او ژوند مخ ته وړي. د مورې ستړې مه شئ. مورې تاسې ژوند څنګه تېرېږي؟ د ژوند کیسه مو راته وکړه. ژوند مو څه تېرېږي، تل پکون ولګو، څوک دومره زړه ویر کړي، څوک دومره زړه ویر کړي، تو ته سوال وکړه 2 روپۍ وکړه، بل ته یې وکړه 2 روپۍ وکړي، 3 روپۍ وکړي، دانې چټي کالي وکړو، ورځ نه وره تېره کړو، بیا ته لکه دومره روزي پیدا وکړو. خدای منې قرآن منې چې میاشت شوره بره پرای موږ رګات وړله. اکبر. ګردې مې خوږېږي، زړه تکلیف مې دا ستا مې بيزي موته د بيزي او ګرغنا ده، کاري باري نشته، ګرغنا سې سپېده. مورې داسې ورځې راغلې ده چې نه اور نه اوسئ، څه مو نه وي خوړلي؟ هغه ورځ دې څه احساس کړو؟ په زړه دې څه ترېدل چې کله تو ماشومان وږي وو، تو کور کې څه نه لرل؟ نه هېڅ مې نه لرل. موږ نه یې کله خونه وایي کار وړل، چې کوم کار ورکړه په زفا مو لږ کار وکړه. کوم په زفا کار ولا دی ولا غنیا ګرویګ ولا یا مرګانیک دی دا بشکه مورې تر ځوان داري کې نشته بل منځل راغلو کې نشته چې داري پکې هغه شان ساينه په دې شای پیا کې او موږ زړه تکلیف لرو د زوت نو په دا کې چې موږ رښتیا ګرویګ وکړو مستقبلات ستر سفر مو په هغه کې پوره بشکه مورې
په تقدیر ما کې تاسو ته د خدای درونه ډېر کې الله په دین دنیا ښکلي کړه امین. زړګي کې نه جتونه ټول پوره کړه امین مورې خوشحاله اوسې مورې ډېره مننه مورې خوشحاله اوسې موږ در سره یې مه خفه کېږه مورې موږ در سره یې مورې مه خفه کېږه قدرمن لیدونکو که د هرې مور خبرې واورو ټولې دردونکي دي زما مور نن دومره مجبوره شوې چې خپل کوچني ماشومان د یو چا د ماښام ډوډۍ باندې غلطوي خپل کوچني ماشومان یو شی او بل شي باندې غلطوي تر څو دوی قرار وي او په ارامه وي تاسو ته موږ یو بهترین چانس په لاس درکړی هغه دروند مسؤلیت موږ ادا کړی کونډې یتیمان موږ سره بیخي شمېر یې ډېر دی الله پاک دی دغه شمېر نور کم کړي الله دې نور څوک نه یتیم کوي الله پاک دې نور داسې کونډې یتیمان موږ ته نه پاتې کوي ځکه چې د دوی چاره هم نشو کولی راځئ چې په دې لړۍ کې برخه واخلو او د داسې کونډو د داسې یتیمانو سره کومکونه وکړو موږ تېره ورځ د زلمیدانو په ولسوالۍ کې 10 کورنۍ ته مرسته کړې نن ورځ مو په وچې خوړې په نوم یوه سیمه کې 100 کورنۍ سره مرسته کړې راتلونکي کې انشاءالله ګربز ولسوالۍ کې هم پلان لرو چې هغلته هم کومک او مرسته وکړو له تاسو نه مې هیله او ارزو ده چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړئ اجر او ثواب وګټئ دا دنیا تېرېدونکې ده تېرېږي یوه ورځ به موږ دغه نړۍ کې نه وو لکه ډېر چې دغه نړۍ کې نن شتون نه لري او نشته یوه ورځ به زموږ او ستاسو نوم او نشان هم نه وي او تورو خاورو لاندې به وو راځئ چې د خیر کارونه وکړو راځئ چې د خپل ژوند نه ښه استفاده وکړو دا خپرونه نور په همدا ځای پای ته رسوو تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت غربت زفلا یم تصویر میں ډیر بدرنګ راغلی یار هم نارې کړې په کوڅه کې چې ملنګ راغلی یار هم نارې کړې په کوڅه کې چې ملنګ راغلی د زړه ټوټې دلته خرڅېږي خلک څه خبر دي خپلې ګردې دلته خرڅېږي خلک څه